د افغانستان کریکټ بورډ ولې باید د آی سی سی یا د کریکټ نړیواله شوره لخوا بندیز سره مخامخ شي؟ لکه څرنګه چې د زیمبابوې کریکټ بورډ له بندیز یا پول ممبرشیپ یې وځنډولو، اوس نمبر د افغانستان دی. ولې افغانستان له بندیز سره مخامخ کیږي؟ راځو په دغه ویډیو کې ټول معلومات درکوو. د کریکټ نړیواله شوره تل هڅه کړې او کوي څو له مختلفو لارو افغان کریکټ بورډ له بندیز سره مخ کړي او تر مخې خنډونه پیدا کړي، خو د کریکټ بورډ د وخت مشرانو د توطیې په ډیر مهارت سره ماهره کړي دي. آی سی سی غواړي ډېرې کمې لوبډلې د پول ممبر په توګه له ځان سره وساتي، ترڅو دوی لګښتونه راکم شي او په اسانۍ سره دغو کمو لوبډلو ته ښه امکانات برابر او لاسرسی ورته ولري. آی سی سی کوم ډول هیوادونه او کریکټ بورډونه د پول ممبر په توګه له ځان سره ساتل او حمایه کول غواړي؟ چې یوه منظمه او قوي لوبډله ولري، لوبغاړي یې فټنس ستونزه ونه لري، د لوبغاړو ترمنځ د خپلمنځي شخړې نه وي، هیواد یې پر امن وي، له 5 تر 10 پورې په نړیوالو معیارونو پوره لوبغالي ولري. د کریکټ بورډ مشران یعنی چیرمن سی او له کریکټ او د لوبې له اصولو سره پوره بلدتیا ولري او په نړیوال سټیج خپل هیواد او کریکټ په ښه توګه وښیي. په کریکټ بورډ او لیګونو کې هیڅ ډول فساد موجود نه وي. لوبغاړي د وړتیا له لارې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. خو تر ټولو مهم دغه دی، په کریکټ بورډ کې هیڅ ډول سیاسي مداخله باید نه وي. د لوبغاړو په غوراوي کې هیڅ سیاسي مداخله او لاسوهنه نه وي. د ښځو ملي لوبډله باید موجوده وي. لوبغاړي باید په اخلاقي فساد ککړ نه وي. د کریکټ بورډ مشران لایق کسان وي. د کورني کریکټ یوه ښه جوړښت ولري. داسې یوه لوبډله چې دوامدار پول ممبرشیپ وساتلی شي. د بورډ غړي هیڅ واک نه لري چې د کریکټ بورډ په چارو کې لاسوهنه وکړي. فقط دوی په کلنۍ غونډه کې د کریکټ بورډ له مشرانو راپور اخلي او بس. اوس به موږ وګورو چې زموږ کرکټ او کریکټ بورډ څومره د آی سی سی په اصولو برابر دی. رب تعالی دې زموږ کرکټ ته خیره پېښوي. امین ثم امین. تر بیا ښې شوې.